السلام علیکم ګرانو دوستانو. پاکستان د هند پر وړاندې تاریخ جوړ کړ. د بابر اعظم او محمد رضوان د سترې ملګرتیا پر مټ پاکستان کرکټ لوبډلې د هند پر وړاندې د یوې سترې بریا په خپلولو سره تاریخ جوړ کړ. د نړیوال شلوريز جام 14مه لوبه کې هند او پاکستان لوبډلو ترمنځ د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې لوبه ترسره شوه. د لوبې په پیل کې پاکستان کرکټ لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. هند په ټاکل شوو 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړې کړې چې له ډلې ویرات کوهلي 50 او ریشب پنت 90 تر ټولو زیاتې منډې وکړې. د پاکستان لپاره شاهین افریدي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه. هغه 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز حسن علي 2، شاداب خان او وارث روپ یوه ویکټه ترلاسه کړل. پاکستان یاد هدف 17 اورونو کې پرته له کوم زیانه ترلاسه کړ چې یوه په تاریخي لوبه کې هند ته په 10 ویکټو ستره ماتې ورکړه چې بابر اعظم 8 او محمد رضوان 8 منډې جوړې کړې. د یادولو وړ ده چې دا په شلوريز نړیوال جامونو کې لومړی ځل و چې پاکستان لوبډله د هند پر وړاندې بریا ترلاسه کوي. له دې وړاندې پاکستان هیڅ لوبه د هند څخه نه وه ګټلې. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.